وایي مفتي صاحب مریض ته وینه ورکول جواز لري که نه او پر دغه وینې ورکولو باندې ثواب شته که نه. محترمینو د مسئلې تفصیل دا دی، د انسان د جوارحو څخه استفاده کول، د انسان د اجزاو څخه استفاده کول دا بالکل جایز نه دي. خو البته متأخرینو علما کرامو دا فتوا ورکړې ده چې د سخت ضرورت په وخت کې یو چا ته وینه ورکول جایز دي. مثلا یو چا حادثه کړې ده، ټکر یې کړی دی، زخمی سوی دی، ژوند یې په خطر کې دی، صحت یې په خطر کې دی، وینه یې ضایع سوې ده، نو د دغه سخت ضرورت په وخت کې وینه ورکول جایز دي. او همداراز یو څوک د وینې کینسر دی، د کمخونۍ سره مخ دی، ژوند یې په خطر کې دی، صحت یې په خطر کې دی، وینه ورکول جایز دي. او پاته سوه دا خبره چې د وینې پر ورکولو باندې ثواب شته که نه. محترمینو، که یو مسلمان د ښېګڼې په خاطر باندې په دې نیت باندې یو چا ته وینه ورکوي چې دغه مسلمان په تکلیف دی، په مصیبتو، په مشکلو، په درد باندې اخته دی، ژوند یې په خطر کې دی، صحت یې په خطر کې دی، تر څو د خپل د وینې په ورکولو باندې دی د مرګ څخه وژغوري، د دغه مریضۍ څخه یې وژغوري، د دغه تکلیفو، مصیبتو، درد څخه یې وژغوري، وینه ورکوي، کیدای شي چې الله تعالی ثواب ورکړي، ځکه دی خو یې د ښېګڼې په خاطر باندې ورکوي، د دې مسلمان سره یې د همدردۍ په خاطر باندې ورکوي، نو وینه ورکول جایز دي، کیدای شي چې الله تعالی ثواب هم ورکړي. فتاوای کاملیه 288 صفحه، همداراز بحر 8 ټوکه صفحه 205، همداراز فتاوای هندیه 5 ټوکه صفحه غالبا 355، همداراز فتاوای حقانیه 2 ټوکه صفحه غالبا 190.